وطنا 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 وطنا. شروع کوم په نامه د خدای چې د ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن ستاسو مرکه له یو کیمرمین سره کوم. د کیمرې متعلق به تاسو ته زه صرف دومره ووایم که کیمره نه وای تاسو به د دنیا ښایست د موبایل پر سکرین باندې کتلی نه سوای. دا د کیمرې کمال دی چې تاسو په خپلو کورو، کلو، ښارو کې ناست یاست او د موبایل پر سکرین باندې د خپلې خوښې ډرامه او د خپلې خوښې فلم کتلی یاست. نو نن ستاسو مرکه له کیمرمین سره کوم چې د دې نوم دی بابو پټان. بابو پټان یو داسې نوم دی چې د کراچۍ په ښار کې کوم فلمان او ډرامې جوړاږي په هغو کې به د بابو پټان نوم خامخا وي. نو ستاسو مرکه له بابو پټان سره کوم. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې بابو پټان ته هرکلی وایم. بابو پټان صاحب السلام علیکم. ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. عظیم بھائی ډېره مننه او زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم وکړ او ما سره راغلی. ډېره مننه. سرجي دا ماته ووایه چې بابو پټان ستا خپل نوم دی که فلمي نوم دی؟ بابو پټان زما فلمي نوم دی او خپل نوم مې افتخار دی. بابو پټان صاحب دا ماته ووایه چې پلارنی وطن دی کوم یو دی؟ د خیبر پښتونخوا د تور غر یم او په مټه اسانځی یم. په یو ښه کیمرمین کې کم کمالات وي؟ عظیم بھائی ښه کیمرمین دپاره که نه اول خو ښه انسان پکار دی. دویم نمبر باندې چې خپل کار سره محنت او شوق لري. نور خو کیمرامین د پاره دا دی چې کیمرامین خو نه سبا کمپیوټر دور دی. هر یو سړی کیمرامین دی، په بټنو پیږي چې دا دې باندې کلاول دی او دې باندې دغه کول دی، دې باندې زوم کول دی. خو خپل یو ذهن د خپل یو کیمرامین وي کنه. نو نور دې کې داسې ټیکنیکل پوینټ نشته چې هغه ضروری وي. دا ماته ووایه چې د یو ډرامې سیټ تیار وي، تا ته د کیمرې د انګلو په باره کې انسټرکشن ډایرکټر درکوي که ته له خپله ذهنه ځاښه کار اخلي؟ ډایرکټر خو مشت دی، خو بیا هم ولې چې کیمرامین وي نو هغې ته د انګلو پته وي. نو بیا ډېر کار چې کوم دی نو هغه ډایرکټر په مشورې باندې هم کېږي او ډېر کار داسې دی چې بیا موږ پخپله ورته انګل لګوو. تر اوسه د په څومره ډرامو او په فلمانو کې به تورې کیمرمین کار کړی دی؟ تقریبا ما ښځې 70-80 ډرامې به ما جوړې کړي وي او په دې کې خو ما کیمرمیني کړې ده او په دې کې څه داسې 40-45-50 پورې ولګوه. داسې ډرامې هم دي چې کوم کې ما ډایرکشن هم کړی دی. ګرانو کتونکو، مرکه به مخ په وړاندې بیایو، خو تر دې له مخه د بابو پټان په کیمره چې د کومو ډرامو او فلمانو عکسبندي سوې ده د هغو فلم یا د ډرامې کلیپ هم تاسو درښکاره کوو. خوند پر واخلئ. تاسې په کومو ډرامو کې ډایرکشن کړی دی د هغو نومان که ماته وښایه؟ عظیم بھائی زموږ یو ډرامه وه نر پښتون، هغه ډېره ښه ډرامه جوړه شوې وه. هغې کې ډایرکشن هم ما را کړی و، کیمرامیني هم کړې وه. بیا یو ما اصلاحي ډرامه جوړه کړې وه ازاله، هغه ډېره ښه ډرامه کامیابه تلې وه. څه وخت چې زه د فلم لین ته لاړم د 90-91 خبره ده. هغه ټایم زه سعید رضوي صاحب د اردو فلمانو ډایرکټر و او ساینس فکشن فلمونه به هغې جوړول او په پاکستان کې یو داسې هغه ډایرکټر و چې هغه کار هغه دور کې انډیا نشو کولی. هغې یو مشین راوړو، د هغې نامه وه ویزول افیکټ. لکه 3D کار په 35 کیمرې په ریل باندې کېده. ولې هغه ټایم ساده دور و که نه، د یو ریل به هغه به په دغې کې چلېده، په سلمې کې به چلېده. نه ته به خو جدید دور راغی که نه، CD کې او په کمپیوټر باندې فلم چلیږي، سکرین باندې چلیږي. نو هغه ټایم چې کوم مشین هغې راوړو نو هغې سره ما بطور اسسټنټ ډایرکټر ما کار کړی دی او په غټو فلمانو کې کیمرامیني ما هم دا کړې. کیمرامیني 2005 کې بیا CD فلمانو ته چې رالو نو دلته کې بیا ما ته ضرورت و چې دې ځای کې یو کیمرامین ضرورت شته. ولې چې ما حق کسانو سره کار کړو، پروفیشنل کسانو سره کار کړو، استادانو خدمت هم کړی دی، هغو پسې ګرځېدلي یو. ښه آرټسټانو سره موږ مطلب دا دی چې وخت تېر کړی دی، په لاهور کې هم ډېر وخت تېر کړی دی. نو د دې وجې نه بس جو بیا هغه کار چې چالو شو جو بس بیا ودرېدلی نه دی.
سر جی تا یو د اردو فلمانو مشهور ډایرکټر سید رضوي صاحب سره کار کړی دی که داسې ماته ووایي چې د پښتو د فلمانو د یو خاص نوم یو خاص ډایرکټر سره هم کار کړی دی او که نه عظیم بھائی سعید رضوی صاحب اردو واقعي ښه ډایرکټر دی زما استادانو کې دی الله دې ولا زندگی راکړي موږ لږ ډېر چې نن موږ کار کوو نو دا ټول هغې نږدې کړي دي موږ اردو فلمانو کې سعید رضوی صاحب نه علاوه ما میډم شمی مارا سره هم کار کړی دی بطور اسسټنټ ډایرکټر لو 95 سعود په لو 95 کې میډم شمی مارا سره سعود ما ملاو کو او چانس ولا راکا بس الله پاک کامیاب کو کامیاب شو دینه هټ کې بیا زمونږ د پښتو لیول ته چمګرالو نو د دې کې زمونږ یو غټ نوم دی لیاقت علي خان ډایرکټر دی زموږ د پښتو فلمونو ډېر ښه فلمونه جوړ کړي دي او یو ډېر پړه لیکه ډایرکټر دی هغې سره مې بطور اسسټنټ ډایرکټر یو 2 فلمونه کړي دي او بل زمونږ ماشاءالله ډېر اوچت نوم شاهد عثمان صاحب پښتو فلمونو هغه هم بېتاب بادشاه دی ښه ډایرکټر دی هغې سره مې هم یو فلم کې بطور اسسټنټ ډایرکټر ما کار کړی دی سر جی په آخر کې مینوالو ته کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي عظیم بھائی زه به خپل پښتنو وروڼو ته دا پیغام ورکم چې موږ ټولو ته پته ده چې زموږ کامیابي د الله پاک په حکم او د نبی علیه السلام په طور طریقو باندې زندگی تېره شي په دې کې ده که نه نو کار خو جو الله پاک چې څه زموږ نصیب لیکلی دی جو موږ به یې کوو ولې مونځ ضروري دی مونځ کول پکار دي او د مشرانو قدر کول پکار دي د مور پلار عزت کول پکار دي او مختصر غونې زندگی ده فانی دنیا ده نو ټول یو شو یو لا شو نو ان شاء الله تعالی زمونږ به آخرت هم ښه شي او دا دنیا به هم ښه شي کامیابه به شو ګرانو کتونکو دا و بابو پټان چې موږ له تاسو سره د تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو غواړو اجازه د خدای په امان